تر 2030 کلونو به د کابل ښار د وچکالۍ سره مخ شي. آیا دا رښتیا ده؟ په ننني تحلیل کې به یې وڅېړو. کابل د اوبو د کمښت له امله د کړنګ پر غاړه ولاړ دی. موږ د افغانستان د پلازمېنې کابل چې نږدې 6 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي د اوبو د رامنځته کېدونکي ناورین په اړه هر اړخیزه څېړنه کړې. تصور وکړئ یوه ورځ د کابل هر وګړی له تندې سره مخ شي، شته اوبه وچې شي، نو خلک به له کومو ننګونو سره مخ شي؟ معلومداره خبره ده چې فابریکې، کاروبارونه، مارکیټونه، موټرونه او هر ژوندی ساکښ به خپل فعالیت په ټپه ودروي. نو کله چې اوبه نه وي، هر څه په هغه سیمه کې له منځه ځي. که چیرته دې برخې ته پاملرنه ونه شي، نو دغه ورځ لرې نه ده چې کابل ښاریان به یې تجربه نه کړي. کابل د افغانستان پلازمېنه او د څه کم 6 میلیونه وګړو د ژوند، اقتصاد او سوداګرۍ مرکز دی. خو د دغه ښار له شور او ګڼه ګوڼې سره یوه ننګونه هم ورځ تر بلې پراخیږي: د اوبو ناورین. د ځمکې لاندې د اوبو سرچینې لکه د انسان په بدن کې د وینې د رګونو په شان هر لوري ته غځېدلې چینې لري. دغه اوبه د کلونو په جریان کې د واورو او بارانونو له اوبو څخه په ډېر ځنډ سره تغذیه کیږي. د کابل ښاریان هم هر کال 44 میلیارده متر مکعب اوبه استخراج او کاروي، خو د اوبو د ذخیره کولو برخه بیا ډیره کمه ده. د 2026 کال راپورونه ښیي چې په ښار کې یو شمېر کورنۍ لا دمخه د څاګانو د وچېدو، د اوبو د لوړې بیې او د پاکو اوبو د موندلو له ستونزو سره مخ دي. یونما 13 مارچ میاشت کې ویلي چې د کابل نږدې 80 سلنه ښاریان پر څاګانو تکیه کوي، خو دغه سرچینې نږدې نیمایي وچې شوي دي. نو اوس پوښتنې دا دي: کابل ولې اوبه له لاسه ورکوي؟ د وچکالۍ لاملونه کوم دي؟ آیا تر 2030 کلونو به د کابل د ځمکې لاندې اوبه په رښتیا هم ختمې شي؟ او څرنګه دغه اوبه ژغورلی شو؟ د کابل د څه کم 6 میلیونه وګړو لپاره د ځمکې لاندې اوبه تر ټولو مهمه سرچینه ګڼل کیږي. د ځمکې لاندې اوبه په طبیعي ډول د باران، واورې او سطحي اوبو له لارې بیرته تغذیه کیږي. خو د کابل ګڼ نفوس او د اوبو بېځایه مصرف دغه چاره ټکنۍ کړې. د دې ترڅنګ ګڼ نور لاملونه هم لري. د 2024 کال یوه علمي څېړنه ښیي چې د 2000 څخه تر 2022 کلونو پورې د ښار په ډېرو برخو کې د ځمکې لاندې د اوبو کچه د پام وړ راټیټه شوې. په ځینو سیمو کې دغه کمښت 14 تر 15 مترو پورې ثبت شوی او ځینو سیمو کې 180 متره څاګانې د اوبو په پار باسي. د میرسی کرافټس د 2025 کال راپور هم د کابل د اوبو وضعیت ډیر جدي بللی او وایي چې د ښار د ځمکې لاندې اوبو د زیرمو کچه په تیره یوه لسیزه کې شاوخوا 15 تر 10 مترو پورې راټیټه شوې ده. راپور وایي چې د برمو څاګانې نږدې نیمایي لا دمخه وچې شوي دي. یونما هم د 2016 کال په خپور کړي څېړنیز راپور کې ویلي چې د اوبو څاګانې نږدې نیمایي وچې شوي دي. یو لامل یې د نفوس چټک زیاتوالی دی. کابل په تیرو شاوخوا 25 کلونو کې په بېساري ډول پراخ شوی دی. د 2001 کال شاوخوا کې د کابل نفوس نږدې 2.5 میلیونه اټکل شوی و، خو اوس د ښار نفوس شاوخوا 6 میلیونه اټکل کیږي. همدا د تقاضا او عرضې ترمنځ واټن پراخوي. بله دا چې له ځمکې څخه د اوبو ډېر استخراج هم اوبه کمې کړي دي. کله چې د ښاریانو د اوبو اړتیاوې ډېریږي، نو خلک د څاګانو له لارې لا ډېرې اوبه راوباسي. ستونزه دا ده چې د ځمکې لاندې اوبو استخراج په ډېرو سیمو کې د تغذیې له اندازې ډېر شوی دی. سرچینې لیکي چې د کابل د ځمکې لاندې اوبو استخراج په کال کې شاوخوا 44 میلیون متر مکعب څخه ډیر دی، چې دا د اوبو د کمښت د ناورین یو لوی لامل ګڼل کیږي. د اوبو مصرف مو ډیر، خو د ځمکې لاندې اوبه کمې تغذیه کیږي. د 2000 او 2022 کلونو ترمنځ د کابل ښاري ساحه د پام وړ پراخه شوې ده. د علمي څېړنو له مخې د ښار پراختیا او د ځمکې لاندې اوبو د کمېدو ترمنځ څرګنده اړیکه موجوده ده.
په طبیعي ځمکه کې باراني اوبه کولی شي ورو ورو ځمکې ته ننوځي، خو کله چې هماغه ځمکه په کانکریټ او ودانیو وپوښل شي، ځمکې ته د اوبو د ننوتلو امکان کمیږي. نو ځمکه به ولې له تندې سره نه مخ کیږي؟ د باران او واورې ډېرې اوبه په چټکۍ له ښاره وځي چې د ځمکې لاندې د اوبو زیرمو ته په کافي اندازه نه رسیږي. بله دا چې وچکالي او اقلیمي بدلون هم د دغه ناورین یو لامل ګڼل کیږي. د کابل د اوبو د ناورین بل مهم لامل وچکالي ده. د افغانستان د اقلیمي وضعیت له امله د باران او واورې په مقدار او وخت کې بدلون راغلی دی. د هندوکش غرونو واوره د کابل د اوبو د طبیعي سیستم لپاره مهمه ده. کله چې واوره کمه شي نو د پسرلي او اوړي په موسمونو کې د اوبو جریان هم اغیزمنېږي. ملګرو ملتونو په 2026 کال کې د افغانستان د چاپیریالي وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. دوی لیکي چې وچکالي او د اوبو کمښت په ټول افغانستان کې پراخې ستونزې جوړې کړي او له نیمایي څخه ډېر وګړي یې اغیزمن کړي دي. نو د کابل د وچکالي ستونزه د هېواد د پراخ اقلیمي او چاپیریالي ناورین یوه برخه ګڼل کیږي. که چیرې د باران او سیلابونو اوبه په سمه توګه مدیریت شي او د ځمکې لاندې اوبو د بیا تغذیې لپاره په ښه ډول وکارول شي، نو شاید د ځمکې لاندې اوبو ننګونه راکمه کړي. د کابل په بیلابیلو سیمو کې خلک وایي چې خپلې څاګانې وچې شوي دي او د څښاک اوبو لپاره پر اوبو پلورونکو او ټانکرونو تکیه کوي. د یونما د تیرې مارچ میاشتې د معلوماتو له مخې نږدې 80% کابل ښاریان د خپلو ورځنیو اوبو لپاره پر څاګانو تکیه کوي، خو نږدې نیمایي دغه سرچینې وچې شوي دي. نو د ځمکې لاندې اوبو ناورین په مستقیم ډول د ښار د میلیونونو وګړو پر ژوند اغیز کوي. ځینو سرچینو راپورونه خپاره کړي چې تر 2030 کلونو به د دغه ولایت د ځمکې لاندې اوبه له جدي کمیدو یا د وچېدو له ګواښ سره مخ شي. بدبختانه 80% مردم کابل از آبهای زیرزمینی استفاده میکنن. هرگاه این گنجینه بیشتر استفاده بکنن، گزارش ها میرساند که سالانه 44 میلیارد متر مکعب آب در واقع اخراج می شود، در صورتی که هیچ اینکم یا درآمد وجود ندارد و این روزی خلاص می شود. میرسی کرابس په 2025 کال کې ویلي که چیرې بیړنی اقدام ونه شي، کابل د اوبو د داسې ناورین پر لور روان دی چې ښایي د یوې عصري پلازمینې د وچېدو تر کچې ورسیږي او خلک به کډه کولو ته اړ شي یا به د موټر د تیلو په بیه اوبه رانیسي. د 2026 کال یوه تحلیلي څېړنه هم د 2030 کال سناریو جدي ګڼي. د اوبو زیرمې په یوه ورځ کې نه وچېږي، خو که پاملرنه ونه شي، امکان لري چې کابل له یوې جدي ستونزې سره لاس او ګریوان شي. حکومت څه کوي؟ د 2026 کال د ای پی راپور له مخې افغان چارواکي د ستونزې له شتون څخه خبر دي او د ځمکې لاندې اوبو د استخراج د محدودولو لپاره یې ځینې اقدامات هم پیل کړي دي. په ځینو سوداګریزو فعالیتونو د څښاک د تولید پر فابریکو، کرنې او نورو لویو مصرفونکو باندې محدودیتونه وضع شوي دي. د اوبو میټرونه یې ورته نصب کړي، د ځینو کاروبارونو لپاره یې د مصرف حدونه ټاکلي او د باران د اوبو د جذب لپاره یې د جذب څاګانو او کوچنیو بندونو د جوړولو هڅې هم ګړندۍ کړي دي. خو دا اوبه د کابل د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی، ځکه هر اوسیدونکی هره ورځ له 5 څخه بیا تر 10 لیټره اوبه مصرفوي. نو پکار ده چې لویې پروژې پلي شي. ځینې د اوبو د برخې متخصصین د پنجشیر د سیند اوبه او د شاتوت بندونو جوړول هم اغیزمن ګڼي. له همدې امله د سطحي اوبو د راوستلو او د اوبو د ذخیره کولو لویې پروژې مهمې دي. د 2026 کال د ای پی راپور د پنجشیر له سیند څخه کابل ته د شاوخوا 200 کیلومتره اوبو د انتقال د پایپلاین پروژه او د شاتوت بند یادونه کوي. خو راپور وایي چې د دې لویو پروژو د پلي کېدو په برخه کې مالی او اداري ستونزې شته. که دا ډول پروژې عملي شي، د کابل د اوبو سرچینې متنوع کولی شي. خو یوه خبره باید روښانه وي، کابل د اوبو جامع مدیریت ته اړتیا لري. د حل لارې دا دي چې د نړۍ ډیرو هیوادونو تر اوسه د ځمکې لاندې اوبو سرچینو څخه کار نه ده اخیستی
بلکې د واورو او باران له اوبو څخه ګټه پورته کوي. دوی وایي شاید داسې وچکالي سره زموږ هیواد مخ شي چې نه بارانونه وي نه واورې، نو نسلونه به مو 40 یا 50 کاله له همدې اوبو څخه ګټه پورته کړي. یعنې دغه اوبه یې راتلونکو نسلونو ته او د احتیاط لپاره یې پریښي دي. نو د کابل د اوبو د ناورین د حل لپاره باید ځینې اقدامات ترسره شي. لومړی باید معلومه شي چې هر ورځ او هر کال له ځمکې څخه څومره اوبه ایستل کیږي. دویم د غیر منظم استخراج مخنیوی وشي. لوی مصرفونکي باید د اوبو د استعمال له پلوه وڅارل شي، لکه د معدني اوبو شرکتونه، فابریکې او نور بنسټونه. د باران او سیلابونو اوبو ذخیره کول. هغه اوبه چې د باران پر مهال له ښاره وځي باید د ځمکې لاندې اوبو د بیا تغذیې لپاره ترې ګټه پورته شي. دغه راز د اوبو د ککړتیا مخنیوی وشي. د فاضله اوبو مدیریت، صنعتي ککړتیا او د څاګانو ساتنه باید جدي شي. سطحي اوبه باید تصفیه شي. د کابل سیند او نورې مناسبې سرچینې او د عصري تصفیې له لارې د څښاک اوبو د سیستم برخه کیدای شي چې ورغول شي. د پنجشیر د اوبو انتقال، شاتوت بند او نورې پروژې باید له علمي، مالي او چاپیریالي ارزونو وروسته په اوږدمهال پلان کې شاملې شي. د اوبو د مدیریت د دولت ترڅنګ کورنۍ، مشران، فعالان، تجاران، علما او د ټولنې هر وګړی باید د اوبو د سپما او ساتنې برخه کې ګډون وکړي. نو په پایله کې ویلی شو چې د اوبو مدیریت هم زموږ په لاس کې دی. هر څاڅکی اوبه د اسراف په ډول مصرفول د ناورین پر لوري یو ګام اخیستل دي. که اوبه خوندي نه کړو، د دغه ښار راتلونکی هم خوندي پاتې کیدای نشي.